په سوات کې د مسلسل سیلابونو بارانونو د نړۍ نه وروستو د سوات ولس په د هوش په ټکانه باندې راغلو. د NGOs د پیکیجونو نه یا د خوراکي سامان په ځای د حکومت او د NGOs نه د سیندونو د خوړ په کناره د مضبوطو او د حفاظتو پشتو یعنی وټو مطالبه شروع کړې ده. د سوات د حسن او د آبادۍ د محفوظه ساتلو یعنی یوازینی ذریعہ هم د سیند په غاړه په دواړه سایډو حفاظتي مضبوطې پشتې لازمي شوي دي. په سوات کې کال په کال د معمولی یا د تیز باران له سببه د سوات آبادي په سیند لاهو کې راوشي او لونلای د لاهو کېدو خطر زیاته شي. د صوبایي حکومت او مرکزی حکومت لا د سیند په کناره د حفاظتي وټو یعنی د پشتو د جوړېدلو لپاره د لوی پن او وسایلو ضرورت دی. خلکو دا ګڼلې ده ولس دا ګڼلې ده چې کچرې هم د سوات د سیند په دواړه سایډه باندې لوی مضبوطې پشتې تعمیر کړی شي نو د سوات به د نورو اپتونو سیلابونو او د کورونو د ړنګېدو نه بچ کړی شي. بل طرف ته لوی انجوګانو نه هم سوال کړی شوی دی چې پښتون ولس د خیرات په قطار کې د ودرولو نه وړاندې دی. د سیند په غاړه همدغه رقم کم چې دوی د خیرات په مد کې ورکوي په پشتو دیوالونو او وټو باندې ولګي چې د سوات ولس د سوات د سیمې د سیلاب د دوباره باد و باران د تباهۍ نه بچ شي. نو ایجنسیانو او د هغوی ډونر لا هم پکار دي چې په دې مسله سوچ وکړي. کال په کال په سوات کې تباکاریانې او بیا د هغوی نه وروستو پښتون قام د خیرات په قطار کې د ودرېدلو نه ډډه وکړي. صوبایي حکومت د سیند په غاړه د مضبوطو وټو کولو دپاره د زر تر زره ګټول ګامونه اوچت کړي او د دې دپاره د لوی پڼ هم منظور کړی شي. په دې حواله سماجي کارکنان او تاجر برادري صدارنګې وایي. یو بیان که تاسو ته یاد وي نو تاسو یې بدل کړی و یاره د دې سیند په غاړه د درندره د پل نه یو روډ راکوز کړي او سود پل ته دې وخېږي. یو خو به په دې علاقه کې یو بایپاس وشي بل به د دې خلکو پوښتي وشي چونکې د بدقسمتۍ نه په هغې باندې یا کار ونه شو یا په هغې غور ونه شو. دا ډېر بد وشو دي دا کنې نن به دا نقصان دا خو د الله د طرفه وشو په نسبت زمونږ د وسیلې په نسبت باندې به کم شوی کم به شوی او الله دې خیر وکړي او الله پاک دې د دې خلکو سره خپل مدد شامل دي حاجي. دا دې خلکو ته ټولو ته بیا زه خواست کوم یو پیره چې مهرباني وکړئ راشئ دا خلک وګورئ کور ته ځان ورسوئ سړي ته کور ته شي ورسوئ. الله به ستاسو نه هم رضا شي او زمونږ حق به هم پوره شي او زمونږ نه به هم الله رضا شي. اعلانونه مو کړل او دا حکومتونه مو کړل حکومتونه اعلانات مو کړل او روان د مدینه پورې نو الحمدلله چې هغه شپه صحابت شپه مونږ چې د خلکو لوی شو د هغوی جامې الحمدلله خلکو مطلب قوي کړلو او جاني نقصان ډېر کم مطلب چې خلک ته څومره د دې طرف ته نقصان تباهي وشوه د دې تاسو مین وجه دا وښیم کله چې شاګران خور تاسو چیک کوي هغه چې کله هغې خپله مالبه ټوله راوسته د سیند د نیمې نه هغې دې خوا راوړه. په دې مینځ کې دا څو کاله وشو مونږ حکومت ته وخت ته وویل زمونږ MP صاحب چې راغلی دلته مخکې مونږ هم دا خبره وه چې مهرباني وکړئ په هغه وخت کې سره ایمرجنسي روپۍ هم وویل چې تاسو دا لار وس کولاو کوئ په دغه د عوامو د طاقت شی نه دی خو دا چې دا کولاو شوی وی که نه جي دا نقصان به دومره نه و شوی هلته ځای بلکل دغه نو اوس هغه چې نه شو تباهي خو دې خوا وشوه خو هغه لاره کولاو شوه څه نه شوه ډېره کولاو شوه هغه ګټې پټې د هغې نه ویوړه شوې. اوس مونږ دا مهرباني کوو چې دا ګور بیا دې خوا دی نه د شاګرد ماحول خو بیخي منځته راغل هغې خو د اوبه دې خوا راولي دا خو نقصان هغې وکړه دا اوبه ډب شي ګوره په نګاه خوا د دغه نه دغه هم دې طرفه خال د اقبال دا طرف دغه چې دغه طرف دغه دنیا پټي قیمتي پټي هغه ولې تباه شي په دې تباه شي هلته اوبه ډب شي ځکه اوبو د وتو لاره نه وه نګاسي نه وه او بس خو هغه اوبه چې کمېدي که نه هغه خړ هغه د سیند مې وړو سیند ځای وخت تش کړو بس لږ سیده شوې خو اوس د دې نه ټول اهم خبره ده چې اوس دا اوبه په میز کول ډېر په لږ ځای کېږي او په لږو روپو کېږي پر که داسې نه کېږي بل دوستي څوک خطرات یې زه به نه انجوګان هم کوي انجوګان ته مهرباني دې وکړي هغه هم کاردار دی دقه وکړي او دا ګوره راشن نه دی چې تاسو وګورئ الله پاک رحم دې هېڅوک دریغ نه دی دا په دې چم ګاونډ کې خلک د یو بل سره دومره کاپریټ کوي که نه جي چې هر شی یو شی زه خپل کور ته دننه کوم زه به ډوډۍ ورکوم که نه به ورکوم خلکو ځای کړو که نه ځای کړو خلک خپل ځایونه ځای کړو خپل خوراک هر څه خپله ورکوي
دغه دا باقاعده مزدوري نه کوي رزق الله پاک وعده کړی دا هر څه یو میاشت نشي ساتلی دغه سبا خپله مزدوري کوي په دې کم چې فالتو پیسې ضایع کېږي هغه د ځای هغه بند کړی شي صحیح اقدارات هغه انجیوګان دلته راشي چې هغوی د محفوظتیا دپاره د علاقې د تحفظ دپاره ته په خوراک باندې په کپړه باندې په دې سره روپۍ ځای شي څه پکې یو وایي څه بل یو شی غلط راشي ښه خبره بل د بیوټیفیکیشن روپۍ دي وروره اوس سوات نه ته بیوټیفیکیشن که نه خو چې سوات نشته ته بیا دا څه کوو نو دغه روپۍ کوم دغه کې پنډي نو مهرباني وکړئ هغه پنډي نور سټاپ کړی شي په دې لارې په کوڅو په دې بیوټیفیکیشن باندې قلار شي مهرباني وکړئ په دې طرف کې کو د دې متبادل دا بندوبست دا کولی شي